بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو پښتنو. یاره د لر او بر د هر ځای د ټولو ډېر مبارک شي. افغانستان خو اول به د افغانستان په دغه باندې خبرې وکړو د زیمبابوې تر زامنو سره، بیا به هغې وروسته د پاکستان او ساوت افریقې ترمنځ د دویمه لوبه چې وشوه. ګورئ اوږدې خبرې پرې نه کوو. د افغانستان د لوبې په اړه اول خو تر زامن راناسې باران بچ کړه. مخکې ما درته ویلي T20 اولنی چې دا یو نیم به ورته ورکوي، ځکه دې غریبانانو ملک ته راشي او بیا داسې وران ووهي، بیا سره څوک لوبې نه کوي. دویم نو چې کله کله هېڅ لوبه نه وي، دوی سره هم لوبې ښیي په کار راځي. اول میچ کې رانه باران بچ کړه، په دویم کې مسۍ برابر کړه. بریلینټ صدیق اتل عبدالمالک موږ چې یو چې ځوانان دا اپډیټډ خلک دي، لکه یو اپ چې دا زاړه دا ټول اوټډیټډ دي، دا مخکې خو اوس سره ښه نه دي. ځوانان چې دا ډفرنټ ټیلنټ لیول دی، دا سینچرانې وهي، دا ستا د افغانستان ټیم نور هم مخکې بیایي. شاهدي صاحب ګوره، تاسې ته شاهدي ته وګوره او ته صدیق اتل ته وګوره، بیا ته شاهدي او دې دغه ته وګوره او ته دا نوی عبدالمالک. نو خبره دا ده چې د ځوان او د زړو په منځ کې زړو مونږه بس تاسې ډېر قدر او عزت کوو. الله دې جزای خیر درکړي. خپل وخت کې مکار کړی، توره ما یو څه کړی دا، نور ځان وباسئ چې تاسې لاړ شئ. په کرکټ کې نور ډېر ځایونه دي، کوچنګ ته لاړ شئ، کامنټرۍ ته لاړ شئ، مینجمنټ لیول ته لاړ شئ، هر ځای ته ځئ، ډېرې لرې دي. خو دا میدان نور ځوانانو ته پرېږدئ. او د ځوانانو کمال مو وکوته، هغه د نن پکې راشد خان سره بالینګ هم ونه کړه. زه خو یم چې راشد خان، محمد نبي، دا خلک چې ریسټ کړي سره ضرورت نشته. او شاهدي خپله نور خدای ته وګوره، ون ډاون روزه یا اوپننګ ته روزه، ته یو سلیزه ووهه چې بس موږ یو چې یاره په دې ټیم نور ته بوج نشي، ته په ټیم باندې بوج یې. لکه سید ون ډاون عظمت الله عمرزی دې راوایست ځکه چې دغه کویک رنزونو ضرورت دی. نو خو ته راوځه ون ډاون او ته کویک رنزونه وکړه که نه، ته خو هم بیټسمین یې. او بیا چې وروسته یې ځان ساتلی، بیا هغه وخت کې راووتې چې دا خیر زیمبابوې تر زامن دي، دا به سبا بل ټیم سره چمپیونز ټرافۍ کې ګیم ته بسې روزي. د افغانستان دې په ځای چې سکور 40 رنزې زیات یې هغه کمیږي. نو هیله ده تیری کپتانۍ او که سکور نشم کولی، ایټلیست دا کپتاني داسې کوه چې خپله شاته پاتې کېږه، نور را میدان ته کوه، څه مشکل نشته. مهمه باید دی د افغانستان بریا، د افغانستان زیات نه زیات لوبې ګټل او د افغانستان نظر باید په چمپیونز ټرافي ورلډ کپ په داسې دغه دا زیمبابوې نه وګټله، بایلوله دا دومره مسلې نه دي. نو د ټولو ډېر مبارک شي. ځوانان خو زما یاره بس هسې مو قربان شم. بالینګ بهترین په 450 ټول زیمبابوې راغونډه کړه. دغه دا کیف کوي، خوند کوي. نو د ټولو د یو ځل بیا ډېر مبارک شي. انشاءالله دریم گیم کې ورسره بیا راکاږو. راځو د پاکستان او د ساوت افریقې ترمنځ. ګورئ پاکستان خو ما مخکې ویلو چې ون ډے ټیم د محمد رضوان په کپتانۍ کې بدل ټیم ښکاري، آل اف سډن ډیر ویل سیټل ټیم ښکاري. امیر صاحب دی مړه، بس هسې ورسره د الله پاک دغه یې پوه شوې مددي انسان چې الله والا سړی هسې خدای پاک لرې رڼا کوي. نو ګوره څوک ورته سکور کوي. کامران غلام په 32 بالونو 15 رنزې، هغه سایم ایوب چې مخکې وروره په 40 پیچونو کې یو 15 نه ووالې، هغه یوه درز غوبلې شروع کړه. نو په دې ټیم کې یو فخر زمان کمای دی زما په نظر. د عبدالله شفیق از ناٹ ا بیډ پلیر، ډېر ټیمپرمنټ لري، ټیکنیکلی کریکټ پلیر دی، خو چې هغه هم ځان سره په سکواډ کې راواچي ښه وي چې څوک انجرډ کېږي. نور باقي د پاکستان دا بیټینګ order دا بهترین دی. صرف بالینګ کې حارث رؤف په غلطه روان دی، خطا دی، ځکه هغه دومره ډېر سکور ورکوي، دومره پیس سره دی باید لاړ شي که لارې په ځان کار وکړي. د ده په ځای د عامر جمال واچوي، هم به تا سره فاست بالینګ آلراونډر وي او هم به درته هغه مطلب بیټینګ بالینګ دواړه به ورته کوي. سپین د ابرار الحق سپین نه زه دومره امپریس نه یم. ما خو ویلي ګوره پاکستان دغه سایم ایوب، آغا سلمان او کامران غلام دا درې کسان تا ته 60 وره درکوي. نو تا سره چې مثلا بل څوک در سره فاست بالر یا راونډران، نو دا نور کسان 10 وره ورته کولی شي. خو دغه ځای کې دا د حارث رؤف ځای چې دی، دا زما په نظر باندې امیر جمال راشي، دا به ښه او حارث رؤف ته لږ ریسټ ورکړي، لږ په ځان دې کار وکړي چې ریفریش شي، ځکه ډېر زیات سکور ورکوي. او دا چې اوس دلته ورکوي نو په پاکستان په فلیټ پیچونو دی الله مل شه.
بهترین سیریز وینو پاکستان د پاره تاریخي الته استرالیا دلته ساوث افریقا زیمبابوې تر زماني موواله همداسې ډیر ښایسته ریدم کې چمپیونز ټرافي ته روان دي او ماشاءالله د افغانستان ټیم هم همداسې روان دی. نو پاکستان کې به ګیمونه فلټ وکټې به بهترینه موقع ده چې په هغې باندې مثلا بعضې ټیمونه زما په نظر باندې خو د افغانستان ټیم باید سیمی فاینل ته خامخا نظر واچي په دې میډل اورډر کې لږ کمایش ته خو ابراهیم زادران باغې پورې راشي چې دغه باندې دغه ځای کې کوریج وکړي د افغانستان ټیم د رحمت شاه او شاهدي دا دواړه آوټ اف فارم دا داسې خاص پوزیشنونه نیولي چې درېیم او څلورم دا د یو ټیم بیک بوني د ملا تیري دا دوی نیولي دي. دغه ځای لږ یو څه دغه کړی دی خدای دې وکړي چې سکور وکړي کنې دغه کسان به موږ خرابوي ګورو بیا هغې وخت کې په نورې خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری په امان. السلام علیکم.